په کابل کې د پلسوخته سیمه هغه ځای چې پخوا پر نشهیي توکو د روږدو کسانو مرکز بلل کېده، خو په دې وروستیو کې د کابل ښاروالي لخوا د دې ځای بڼه په بشپړ ډول بدله شوې ده. د ښاروالۍ دغه اقدام د ټولو کابل میشتو د تاوده هرکلي سره مخ شوی ده او همداراز په خواله رسنیو کې هم خلکو ډیره ستاینه کړې ده. خو اوس په دې ځای کې د یو شمېر فعاله ځوانانو او کابل ښاروالي لخوا په پلسوخته کې د کتاب لوستلو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی ده. د نندارتون ته ډیر شمېر ځوانان او نجونې راغلي دي. دوی وایي دا ډیر د خوښۍ ځای ده چې پلسوخته په دې بڼه ګوري او بیا پکې د کتاب لوستلو نندارتون جوړ شوی ده. ټول هم عملیات او نن یو ښایسته پلسوخته ده چې چاته وایم زه پلسوخته کې یم نو فکر بیا رانیسي دغه پلسوخته و چې وخت کې د وطن یو زیات کشر ځوانان بربادي طرف ته تلل، هغه نن ماشاءالله د آبادی بدل شو. پلسوخته قبلی به هم چې پلسوخته پخوانی پلسوخته چې اوس په نوې پلسوخته باندې بدل شوی، له شکه پرته دا زموږ ټولو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی او بل دا هم د ویاړ خبره ده چې په اوسنیو شرایطو کې هم کولی سو پرمختګ وکړو. دغه ځای د مافیایي کړی و او بدبختانه د افغاني ټولنې د بربادۍ ځای و، ځکه دلته به چې ځوان راغله بیا جوړ نه شوی تللی، یعنې په متعدی او هغه ژوند یې د خپل د لاسه ورکول. نو الحمدلله نن ډېر خوشحالۍ ورځ ده، نو ډېر خوشحاله یم. د کتاب لوستلو په دې نندارتون کې یو شمېر ډاکټرانو هم برخه اخیستې وه. زینب مختار هغه ډاکټره ده چې پلسوخته ته نږدې په یو شخصي روغتون کې دنده لري. نوموړې وایي قبلا یک ساحه ناامن بود. له بده مرغه پخوا دا ځای ډېر ناامنه او له روږدو کسانو ډک و. کله به چې موږ له پلسوخته سیمې تېرېدو نو یو ډول منفي پیغام او انګیزه به یې راکوله، هغه که لویانو ته وه یا ماشومانو ته. خو اوس موږ ټول ډېر خوشحاله یو چې روغتون ته نږدې دا ځای جوړ سوی دی او د شپې لخوا هم ډېر ښکلی ښکاري چې کله ګروپونه روښانه وي او د ښار ښکلا هم ورسره زیاته سوې ده. په کابل کې یو شمېر ټولنپوهان هم د کابل ښاروالۍ کړنې ستایي چې په ډېر کم وخت کې د پلسوخته بڼه بدله کړه او وایي دا یو ډېر ښه پیغام دی چې د پلسوخته په څېر هغه سیمه چې پخوا د چټلویو او روږدو کسانو مرکز و اوس پکې د کتاب لوستلو نندارتون جوړ شوی دی. د دې پیغام هم دا ده چې مخکې پلسوخته سیمه چې د کابل په باندې یو تور داغ و د وحشت او بربریت او ګندګۍ یو مرکز باندې بدل شوی و، دلته شاوخوا خلک ترې په تکلیف ول او ټوله کې حتی په نړیواله کچه باندې دا ځای یادې د کتابونو پې لیکل شوي و. موږ غوښته چې د دغسې پروګرامونو په لار اچولو سره دنیا ته دا وښیو، خپلو هیوادوالو ته یې وښیو چې که څوک په کابل کې د نږدې نه راشي وویني، که په ولایاتو کې دي او که بهر دي، هغوی وویني چې انشاءالله کابل به ښه کېږي. په کابل ښار کې پلسوخته هغه مشهور نوم و چې په اورېدلو سره به یې د انسان ذهن ته تورې تیاري، چټلۍ او د روږدو کسانو انځورونه ورتلل. دې ځای ته د دنیا پای هم ویل کېدل او یو شمېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي. خو اوس د پلسوخته بڼه داسې بدله شوې چې ټول کابل ښاریان پرې خوشحاله دي او د ښاروالۍ د دې اقدام ستاینه کوي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.